که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په انپټ ماسک پراپرټي باندې کار کوم. په اکسس کې مثال دا ټیبل دی، په دې کې موږ کولی شو چې کار وکړو. یا راځو مثال دا ټیبل کلوز کوو او دلته کریټ ته راځم. مثال بل ټیبل جوړوم د انپټ ماسک په نامه به ټیبل جوړو، په هغې کې به پریکټس وکړو. دلته زه مثال که ټیبل کې لیکم راسم د انټري په حالت کې مثال دلته راځي. مثال ته ورته ډیټا ټایپ سلیکټ کړئ او بیا مثال همداسې مخکې ځي نوم ورکړئ، لکه ورته وایم چې دلته ورته ټیکسټ، مثال ټیکسټ مې ورته ولیکو، ورته وایم چې فرست نیم. دلته د دیز نه هم موږ څه کولی شو، د دیز نه ورته ډیټا ټایپ ورکولی شو، بیا انټري کولی شو. دا زه کلوز کوم نه سیف کوم نو راځم ورته وایم چې بیا کریټ مثال ډیزاین، د ډیزاین په حالت کې مثال زه دلته یو فیلډ جوړوم، یو فیلډونه اضافه کوم. زه ورته دلته لیکم چې ورته وایم چې آی ډي، دلته ورته وایم چې اوتو نمبر. مثال د هر موږ چې هر ټیبل باید پرایمري کی ولري، مثال دا د دې آی ډي شو دی. او اوس راځم مثال ټیکسټ راځم، دلته لیکم چې فون نمبر، مثال دا فون نمبر، مثال دلته دا د فون نمبر شو. دا ټیبل زه اخلم سیف کوم، دلته سیف مثال ټیبل ته نوم ورکوم د انپټ ماسک په نامه. دا موږ د پریکټس لپاره یو ټیبل کریټ کوو. تاسو په همدې ټیبل کې کار کولی شئ، داسې نه ده چې مثال په دې کې نشئ کولی. خو زه مثال دغې دپاره یو ټیبل جوړوم. که زه فون نمبر ته راشم، دلته مثال انپټ ماسک ته راشم او بیا F1 کې لیکم په کیبورډ کې، نو ماته به د هیلپ وینډو را څرګنده شي. دلته د مایکروسافټ سایټ کې لرن دغه مثال دلته مثال اوس راځو دلته ګورو چې انپټ ماسک د څه شي لپاره موږ کاروو. input masks are helpful for data entry applications such as the input mask for phone number fields show you exact how to enter. مثلا دا نمبر څنګه د فون نمبر او یا نورو ټلیفون نمبرونو او یا سوشل سکیورټي نمبر لپاره موږ دا چک او انټری کوو. دلته راځو مثال دا موږ په input mask کې دا کارولی شو. مثال دا کرکټر یا دا سمبولونه موږ کارولی شو. صفر، کله چې موږ صفر ورکوو مثال دا چې دی ډیجټ، مثال د صفر نه تر 9 په ډیجټ باندې انټري چې ریکوایرډ ده، یعنی تاسو باید حتمی په دې کې انټري وکړئ. 9 چې دی مثال 9 مثال چې کوي ډیجټ دا نمبر قبلای خو ته سپیس هم ورکولی شئ. ډیجټ اور سپیس انټري ناٹ ریکوایرډ، یعنی اپشنل ده. د دې انټري چې ده اپشنل ده. نمبر، دا نمبر چې ده په دې نمبر کې مثال دلته ډیجټ ورکوو او بیا سپیس دا په دې کې انټري کېږي او انټري چې ده ریکوایرډ ده. مثال اوس راځو اول په دې دریو واړو کار کوو او بیا ورپسې نورو پسې ورځو. که دلته راشم په دې کې مثال انپټ ماسک دلته ګوره 3 ډاټ خوا په خوا څنګ تر څنګ په دې باندې کلیکم، ګوره دلته دا فارمتونه ته د مخې دلته جوړ شوي دي. مثال تاسو کولی شئ چې د دې فارمتونو څخه هم ګټه واخلئ. که زه دلته کلیک کوم دلته مثال ګوره انټري کوي، مثال ترته ښایي په دې ټرای په دې کې مثال ته انټري کوي. مثال د دې کې چک کولی شي. مثال سوشل سکیورټي نمبر، مثال چې سوشل سکیورټي نمبر انټري کوي، مثال ته سوشل سکیورټي نمبر ورکړي. مثال چې اول 3 کرکټره بیا مثال 2 بیا 4، مثال د دې شکل دا دلته تیار د مخکې نه جوړ شوي. که زه فون راونیسم ورته چې فینش دا بل ته راشي، ګوره 9 چې دی مونږ ویل چې دی چې دا اپشنل دی او سپیس هم مني، او دا چې دی مثال ریکوایرډ دی. د ریکوایرډ لپاره موږ چې ورکوو 0 زه دا سیف کوم. یا اوس راځم ویو ته، مثال دلته ورته وایم چې انټر. مثال اوس اول موږ ویل چې دا اول کرکټر چې دی موږ کولی شو چې سپیس هم ورکړو ته، او دا چې دی ریکوایرډ په دې کې موږ سپیس نشو ورکولی. که په کیبورډ کې سپیس ووهئ دا کار نه کوي او د دې نه تېرېدی هم نشي. ګوره دا چې دی ریکوایرډ دی. مثال په دې شکل سره دا موږ انټري کوو. انټر وهم او بیا بیرته راځم چېرته ډیزاین ویو ته راځم. په ډیزاین ویو کې دلته دا بدلوم. مثال دا مخکې موږ وویل چې نمبر دا هم ورکوو ورته
صفر ریکوایر دی او دا نه او کله ته نمبر علامات ورکم یا دا پاوند ساين ورکم هم موږ کولای شو مثال چې دا چه دی ریکوایر دلته تاسو کو ګورئ دلته مثال ایکسکلیمیشن مارک ورکړه ده ایکسکلیمیشن مارک د دې لپاره ورکړه ده چې دا انټری د خي خوانه شروع شي مثال د شي خوانه د خي خوانه شروع شي که دلته بیا ویو کوم ان شي مثال دلته راشم ورته چې انټر ګوره دلته مثال د چی خانه خي خانه شروع کیږي او زورتم چې یا و سپیس و او بیا ورته و په دې شکل سره دا انټری کومه اوکې اوس مثال یو دلته موږ دغه نه ورکړی یو دا 00 چې دا ریکوایر ده انټر مثال دا په دې شکل سره دا نمبر دی واخسته ک بیا زرای شمه دلته فارمت ته او ورته وایم چې مثال نمبر علامات ورکم سالور او بیا ورته چې 3 نمبر علامات مثال یو ټیسټ کوم ورته چې ویو و سیف کا مخکې د دې نه چې ویو کې سیف کا دلته ز بیا راځم مثال دلته انټر وهم او ورته چې 15 سپیس انټر ورا نور ما ورنه ورته مثال دلته ډاش راغی کنه مثال چې د دې نه دی خواته دا موږ ورکړه ځکه چې دا دلته موږ ورته چې دا چې اپشنل دی اوس راځم بیا مثال د هیلپ ته د مایکروسافت دغه ته د وینډو ته ال چې ده ال غټ ال مثال دا چې معنی د لیټر ا ټو زد انټری ریکوایرډ بت اتمی چې کې د دې انټری وکړی تاسو دا چې د مثال سوالیه کور کې لیټر ا ټو زد انټری اپشنل اختیاري ده مثال سره راځم په دې ال او سوالیه باندې کار کوم څنګه په ال او سوالیه کار کوم دلته ورته هم چې ډیزاین دلته راځم ورته هم چې دا دوه کاراکټر اول ریکوایر دي او ورپسې مثال 3 نمبر ورته دوه کاراکټر ریکوایر 3 ډیجټ شدي اپشنل دي که زه دلته راشم ورته چې سیو بیا ورته چې یس او دلته راشم دلته مثال که زه ورته نمبر ورته ورکم انټر کوم ګوره مثال دا چکی میسج راکړی راته بیا که نمبر کوم میسج راکړی نو دلته ورته یم چې اول ورته چې ا او بیا ورته چې 2 ګوره مثال په دې شکل سره مثال که زه دې ته وسویم چې 2 ګوره نه مانی اول چې دی لیټر چې دا ریکوایر دی ورته چې بی او ورته درس دا صحیح شو مثال دا ریکوایر دی په دې شکل سره که چیرته زه د دې په ځای دلته مثال د ال په ځای باندې چې ورکم سوالیه ورکم مثال دلته ورته وایم چې سوالیه علامه نو بیا انټر کما نو په دې حالت کې دا چې د اپشنل دی څنګه ده اپشنل که زه دلته بیا راشم ورته وایم چې سپیس او دلته ورته وایم چې 2 مثال ګوره هغه اپشنل شو اوس ورته وایم چې د دې نه تیر شه مثال 2 سپیس 2 مثال دا مثال په دې شکل سره دا مثال چې اپشنل دا په دې شکل سره شو اوس راځم بیا په انپټ ماسک کې دلته که تاسو چیرته پاسورډ یوزر پاسورډ ورکړئ لکه دلته لیکئ پاسورډ صحیح ده پاسورډ ورکوي صحیح ده پاسورډ مثال دا پاسورډ شو ټیکس مې ورکړه دلته تاسو پاسورډ انټری کوئ مثال دلته لیکئ چې احمد 2 دا مثال په شکل سره یا لیکئ نور او په دغه شکل سره 8 دا پاسورډ شو مثال دا پاسورډ نه شو که تاسو غواړئ چې مثال دا ونخی مثال دلته ورایشي په انپټ ماسک ته د دې فیل په انپټ ماسک کې دلته راشي په چش کې انپټ ماسک دلته ورته ولیکئ چې پاسورډ مثال دا کاراکټر د پاسورډ مثال دا پاسورډ دی ګوره پاسورډ په دې شکل سره خي هغه کاراکټر چې کو تاسو ته بدل کړو یعنی په دې شکل ته واړو راځم بیا مثال ګورو چې په هیلپ کې مونږه نور شته ا وای چې معنی لیټر غټ ا لیټر او ډیجټ انټری چې دا ریکوایرډ په دې باندې تاسو باید په شوسه نور تاسو کولای شئ په خپل استعمال کړئ مثال ا دلته مثال دغه د لیټر ډیجټ انټری اپشنل اختیاري یعنی تاسو کولای شئ چې تیر شئ نه مثال دا اند علامه چې دا اني کاراکټر or a space entry require کدا تاسو ورکړئ چې ار کاراکټر دا معنی مثال سی any character or space entry optional مثال په دې باندې دا چې دی مثال دا ډاټ کاما او کولن او سیمی کولن سلاش دا چې دا وي decimal place holder and 1000 date time د دې شین لپاره چې کارول کیږي مثال دا چې دا lower او greater character د لپاره دا استعماليږي
دا انپټ ماسک د دې لپاره چې مثال د رائټ او لیفت لخوا شروع شي مثال سلاش ورته ورکړي دا د انپټ ماسک ټول کریکټر دی. اوس دې باندې کار وکړو یو په دې باندې کار وکړو نور تاسو په خپل پریکټیس وکړئ او چې په خپل پوه شئ. راځم عبدل ته بیرته په دې کې فون نمبر ته راځم. مونږ ورته ویل چې دلته یو بل ورته ورکم نوم ورته ورکم چې یوزر نیم ټیکس دلته ورته چې انپټ ماسک کې مثال ګریټر دین کریکټر ورکوم ورته وایم چې اند اني کریکټر دا شکی ومني کوس ویو کما ورته چې سیف او دلته زره شم ورته چې زکی یوسف ګوره نور مخې نه ځي مثال ځکه چې خاطر نور نشته ده او ورته چې زکی 2 3 صحیح مثال د لیکم چې هادي انټر مثال دا چې ده و سپیسیفاید سپید مثال ته ورته نور نمبر ورکوم دا ټول په شیشو غټ تور اوس راځم هم دا غټ توري کوچنی توري تاړم مثال چې دا چې کوچنی تور ته واړو مثال دا کوچنی مثال کوچنی علامه ته واړو مثال اوس دا ګوري دا ټول په کوچنی تور تاسو ښه مثال دا د انپټ ماسک کولای شي تاسو فارمټ کړئ لکه فون نمبر یا اس اس ان مثال راځو سوشل سکیورټي نمبر ته مثال اس اس ان نمبر چې دا هغه چې ریکوایرډ کله ترې شي مثال ورته ولیکي چې اس اس ان یا سوشل سکیورټي نمبر مثال دا چې دا ریکوایرډ انپټ ماسک ورته چې اول سو کریکټر 3 کریکټر او بیا مثال 2 کریکټر او بیا 4 کریکټر په ټول چې دی مثال 9 کریکټر سوشل سکیورټي نمبر ده. مثال سوشل سکیورټي نمبر چې دلته تاسو ورکوي نو په دې شکل سره تاسو کولای شئ 00 ورکړئ. کله چې 00 ورکړئ اس اس ان نمبر ته راشي مثال سوشل سکیورټي نمبر ته مثال دا کولای شئ چې مثال په دې شکل دا چې دا ریکوایرډ دی چې مثال 9 کریکټر باید وي مثال دا چې شو سوشل سکیورټي نمبر شو او دته یو فارمټ ورکو دا چې مثال تاسو کولای شئ چې کاستم فارمټ وکاروئ او یا راشي د دیزنه د ټلیفون لپاره مثال یا د پوسټل کوډ لپاره د کوډ لپاره دلته ورته دغه ورکړی فارمټ مثال په دې شکل سره کدا کلیک تاسو اوکې کوي نیکست کوي مثال دلته راشي ګوره وي دا چې دی دا اپشنل دی که ورکې کنه ورکې خو دا 15 کوډ زپ کوډ به تاسو ورکې او په مېز کې چې داشي ورته چې زه نمبر مثال کوم د ګور د نمبر راته خای او دلته چې ورته چې برته راشي ورته چې داش وخه په دې شکل سره دا ماته داش خای مثال دلته مثال لاندې چې انډرسکور راته خای کنه مثال کوم چې دا راته وخه ګور دلته دا په دې شکل را سره خای اوس ورته چې نیکست بیا مثال دا چې نیکست کوی دا نمبر د دې سمبول سره سیف کم کنه د دې سره کته سو واړ چې سمبول سره سیف کړي مثال دا ونی سي سمبول سره سیف کړي او ودا سمبول نو دا بیا تنه دغه نمبر سیف کړي فارمټ به تاسو هغه سره کني به دې کې بیا دا داش هم د دې سره سیف کړي اوس ورته چې نیکست بیا راځم فینیش کله چې فینیش کو ګوره دلته 2 دغه ور کړی دي او دلته دا 8 علامه ده که زه دا سیف کوم او بیا ورته چې ویو او راشم مثال بیا ډاټا انټری ته انټر کو مثال بیا راشو انټر دلته مثال دا پاسورډ ده او دا دې تر شو مثال دا ګوره دا په دې شکل سره داش ده او بیا راشو دې ته مثال ګور دې کې مونږ چې 8 علامه خای مثال 8 علامه په شکل دار یو نمبر په زما ته 8 علامه خای مثال دا په دې شکل سره دلته کزه دغه شکل بل دغه ونیسم د دیز نه دلته راشم او مثال دا ونیسم اکستنشن ونیسم یا ډیټ ونیسم دا فارمټونه تیار مخکنه دلته جوړ شي اکستنشن مثال دلته کولای شي چې دلته تاسو انټر کې دیز نه ورته کولای شي سمبول ورته ونیسئ چې په رقم سمبول راشي نو ار یو چې تاسو نیسئ نیکست مثال فینیش مثال دا دلته راغی په دې شکل سره دا هم تاسو کولای شئ تغییر کړئ که زه راشم دلته مثال ورته وایم چې ماته دغه وکړه په دې کې اول سلور نمبر دا ریکوایرډ او سلور چې دی اپشنل بیا ورته وایم چې سیمی کولن ماته دا دغه وکړه په دې شکل سره په دې ستوري په علامه په شکل سره سیو راځم دلته که زه راځم دلته مثال چې انټری کوم مثال د دې کې یا راځم دې ته په دې کې ګورئ دلته ماته هغه
د پاسورد علامې غوندې د اسټریک علامه دا ماته څه کوي ښایي. په دې شکل تاسو کولی شئ که چېرته د خپلې خوښې علامه دلته ورکوئ که زه ورته 8 ورکړم مثال دلته چې دلته څه ښایي موږ دا به یو ټیسټ کور دی چې سیف که دلته ورته 8 ورکړم مثال دې ته راشم دې ته مثال بیا ورته چې تب دې ته راشه اوس ګوره ماته به 8 ښایي په دې شکل سره. دا هم کولی شئ. فارمت ورته سمبول فارمت تاسو کولی شئ چې د دې نه دلته ورته 2 سیمیکولن ډبل سیمیکولن ورته ورکړئ 2 ځل او بیا ورته ار فارمت چې مثلا 0 ار ا ار شته تاسو راولئ سمبول چې تاسو هغه انپوټ ماسک ښکاره کړي نو تاسو کولی شئ چې د دې نه ګټه پورته کړئ. دا انپوټ ماسک تاسو کولی شئ مختلف فارمتونه ځان ته جوړ کړئ. کاسټم انپوټ ماسک باندې کار وکړو مثال په خپل ستاندرد چې د دیو دلته په دې شکل سره په دې باندې کار وکړو نو تاسو په دې باندې پوه شئ دلته ټرای کولی شئ سلیکټ ټرای مثال 4 تاسو ته ښایي چې په کوم شکل باندې ښایي نو دا ټول تاسو تاسو کولی شئ چې د خپل د اړتیا سره سم وکاروئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.